دا د منګه په دې ډیر زیات خوشاله چې عمران خان شروعات د پیښور نه وکړ د خپل تحریک د راتلونکي وخت لپاره شروعات د پیښور نه وکړ په دې منګه ډیر زیات خوشاله یو دا ځکه په ودونو کې وي خلک په ودونو کې د الوزر واده خو به یو واده دا خو په زرګاو نه په لکاو ودونه دا په اسمبلی کې ناستو د هغې مذمت قدر یې ونه کړ ډمډوله بجوړ باندې چې کله همدا وشو زبردست دونه ماشومانان پکې مړه شو په اتیا او نه زیات لوی ماشومانانو جړل سراج الله هم د دنه خو چې استعفا ورکړه دغه هغه استعفا ورنکړه هغه خپل د مسلمانانو حق مدان کړ خورال ان شاء الله کدی هم پری خستل غټول به بیکاریان یو غنی نیو د الله په فضل سره ویل دي تاسو بیکاریان نیو ان شاء الله موږ د خان اواز پس رواني دي کنه د سې درا ولي وسه پور بدې لوټو یو بل پس ساوازونه کول تر اواز زدر تخیر د بیانونه اورم د زرداری روره دغه پس څومره خبرې کړې دي ډیزل پسې ډیزل را پاسې د مولا روره واپس ورلوټونه ورکړه الکه غلا په خپل ځای ودرېږي کلک شي انډیا میں امریکہ میں ان جگہوں میں ادھر جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں پاکستانی نہیں بھائی کسی وزیر اعظم پہ جشن نہیں منائے ہے تو اس ابھی جو ہے گنجا اسی پہ جشن منائے امریکہ والا خود بغیروں تک پہنچنا چاہیے تم لوگ نکلو باہر آ جاؤ اتنا عوام کو اکٹھا کرو ہم مان جائیں گے زه لکه دا نو د دې یو مولانا د وجې نه نومي مولا په ما بدلږي ولې لګي دا ټول زموږ مشران دي مولیان دي دین پاک خلک دي دې یو مولا وعلیکم السلام څنګه ورور خیر دی جی کوم ځای راغلی زه چې د شیرو جنګ نه راغلی څه کېدل دا دلته جی عمران خان صاحب راغلی څه کوي عمران خان صاحب باندې بس دیو پرون د جلسې دغه کړو چې را تاسو راوځه د امپورټډ حکومت نامنظور دغه کې غیله راوځي د امپورټډ حکومت څه مطلب دی امپورټډ حکومت دا مطلب دی چې دیو په پیسو حکومت راوستو د نور په دغه باندې رااله حکومت لکه د عوامو په زور نه دی راغلی د عوامو په زور نه دی راغلی جی حکومت چې وټونه چې 174 وټونه راوړو ته د عوام په زور نه دی راغلی نجی و 174 خو په پیسو خېستی کنه د سې دی راولي وسه پور بدې لوټو یو بل پس ساوازونه کول تر اواز زدر تخیر د بیانونه اورم د زرداری روره دغه پس څومره خبرې کړې دي ډیزل پسې ډیزل را پاسې د مولا روره واپس ورلوټونه ورکړه الکه غلا په خپل ځای ودرېږي کلک شي د عمران خان رنګ یو تحریک روان کړي تاسو ټول لوټې یو شولې یو سړی لا وسه پورې چرته وای وسه پورې دی دلته نو دا غله دی روره د غلو خلاف بروزو ان شاء الله دا خو صرف عمران خان جلسې لا आवाज کړي وینه پکاریم ان شاء الله ځان بازی رو هر ځکی هر طرف ته بزو ان شاء الله خپکلا کا ور سره ولاړو ان شاء الله خپکلا کا زمونږ وزیر اعظم صاحب موږ ته تاسو بیکاریان تاسو یې بیکاریان نجی بیکاریان خورال ان شاء الله کدی هم پری خستل غټول به بیکاریان یو غنی نیو د الله په فضل سره ویل دي تاسو بیکاریان نیو ان شاء الله موږ د خان आवाज پس روانی بیکاریان براته څوک نه وي آتے والے बेगर के नॉट बे चूजर हाँ ना तो यही को लेके तो आए इन लोगों को गंजे लोगों को तो लेके आए कौन लेके आया है यही इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आए भाई बाहर से जो लोग हाथ मार रहे वो लेके आए कौन हाथ मार रहेगा ये किस तरह हाथ मार सकते हाँ ना ये लोग मिले हुए ना किससे मिले अमेरिका वगैरह इन अभी आप सोचो पहले हुकूमतों में कभी उधर जश्न मनाए हुए इन लोगों ने इंडिया में अमेरिका में इन जगहों में उधर जो पाकिस्तानी होते हैं वो जश्न मनाते हैं पाकिस्तानी नहीं भाई किसी वजीर आजम पे जश्न नहीं मनाए है तो इस अभी जो है गंजा इसी पे जश्न मनाए अमेरिका वाला खुश है भाई उधर बैठा है गंजा नहीं है उसका भाई आया है छोटा दोनों एक ही है एक ही बेस के काम है मसला नहीं है एक ही है सब एक ही है भाई خاموش رضاکار یو منګه د عمران خان خاموش رضاکار او دا غوټ یو منګه منګ به مغله اوټ ورکو منګ بل سړی له اوټ نه دی ورکړي او هغه به بیا د خیره د دې ملک وزیر اعظم راځي دا زمونږ دغه سره واده ته تیاریږم عوامو دې ورسره وجنګيږي ان چوروں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ آواز میرا بغیروں تک پہنچنا چاہیے تم لوگ نکلو باہر آ جاؤ اتنا عوام کو اکٹھا کرو ہم مان جائیں گے چور اکٹھے ہو گئے ہو بھائی یہ چور اکٹھے ہوئے بھائی
एक बंदा और 13 बंदों का नहीं हो सकता, एक बंदा और 13 बंदों का नहीं हो सकता। उनको बोले इकट्ठे इकट्ठे आओ, पता चलेगा कि कौन सी। एक एक करके आ जाए। हाँ नहीं नहीं, एक एक करके आ जाए, मसला नहीं है, इकट्ठे और एक दोनों एक ही है। लेकिन उसको बोलो कि अकेला निकलो, मान जाएंगे कि भाई तुम लोगों का हुकूमत ही हुकूमत है। कितने बंदे आप लोग आएंगे? हम तो यार समझो बस पूरा इलाका निकला हुआ है। आज कितने वैसे लोग होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, नहीं 40? भाई आप देखो, कैमरा वाले को बताओ, यार लाखों से ऊपर है। हमारा नजर नहीं उठा रहे भाई उन लोगों को, उन लोगों को नहीं। क्या है सर, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे वगैरह सब मलकन जैसे ना रागले मलकन जैसे कि कम जाए ऐसा कोड ना रागले जी कोड ना जी सा इलाके के पखवान से ډېر ګړبل بنو نه ګړبل نشته مخ یو اوس وړه صفه شوی دا اوس وګړه خبره بګنيشته دی اوس بیا غ شان حالات را روان داس ښکارا کی نه اوس کوم چې صفه دي خو د حالات داسې یې کنه دینه بدتر راشي دا ډېر خراب شي حالات دینه نور حالات خراب شي دا ډېر خراب شي دا ولې خرابې دي حالات د دینه مخ کې لگا حالات الته کې خراب نور حکومتونو ټول ګډوډو دا حکومت چې کله راغله دي نو خلک چې کله په ډیسټریکټ کې کنه نو ځان محفوظ نه غني چې کله ملکن ایجنسی ته وروړي نو ځان محفوظ غني تاسو وګورئ تاریخ وګورئ تقریبا 600 پورې پی ټی آی حکومت راغله دي د وسه پورې الته شوکا ډاکا داسې سنشته دي هیڅ هم نشي بالکل کلیر صفا ګرځه کده شپې ګرځي کده ورځې ګرځي څنګه اسلام آباد دی داسې ګرځال تګي او کچکول دی ولین راوړل نه کچکول خو به اوس راوړو دي نه بس په ما راوړو ګرځي اعظم صاحب ولې دا ټوټل بیکاریان نیمال چې تاسو سره کچکول دي نه دینه پس هم داسې حساب وای کنه نه مونږ بیکاریان نه بیکاریان دې مخبل باندې اعظم صاحب ویل نو ما خو نه دی ویل ما نه په خپل هغه کو تاسو لکه شاته وګورئ کنه نو دوی خو صرف دا یو باندې لټي صرف دا بدنامي دا غریب بدنامي دا ټوکی دړان یو ځای شوی دي دا ټوکی دړان یو ځای شوی دي او دا یو زمري رسار کړی دی غونډه خبره نه ده شو په خوانه به چې کوم یو حکومت بدل شبل براغ نه بل خزانه خالی ده او د څنګه راغ نو 15 منټه نه وړول پته وته چې خزانه کې روپۍ ډیر دي سمې وښیندلې دا روپۍ دا مرګ استا خبر بالکل صحیح ده همدا سیدا چې دوی وایي چې راو او ارزانو تنهاګانې کو دا عوام دوکه کوي دا خلک دوکه کوي دا چالا کوي دوی وایي چې 2 میاشتې به موږ خپلې پیسې 3 میاشتې خپلې پیسې خزانه روپۍ خزانه روپۍ دي د امریکای روپۍ دي خو دوی وایي چې 3 میاشتې به موږ د خزانه روپۍ په دیوامو باندې وخورو او د اغې نه پس په بیا د 15 کال به موږ د دوی نه وخورو دا مولانا دی زه لکه دا نو زه دا نو د دې یو مولانا د وجه نه نومي مولا په ما بدلږي ولې لګي دا ټول زموږ مشران دي مولیان دي دین پاک خلک دي دی یو مولا زه ټیک ته دا یو د خبره زمانم چې عمران خان کوم غلطیانه به پکې دا نه چې نه به پکې هغه یو غلطي پاګه کې دا خود د ما ته وایي چې دا د چې د زرداری یا د نواز شریف کوي دا خلک پاک دي چې دا د مرګرتیا کوي زه ټیک ته دا عمران مرګرتیا نه کوي دا زمانم دا مرګرتیا نه پکار د چې د دوم نه کولای غنه دا نو شریعت راولم په شریعت کې دی وای چله یو سړی اخلاو کې لاسونه به کټ کیږي دا د زرداری نه نواز شریف نه لاسونه کټ کیږي اول خو د نه کټ کوي اول خو د نه لاسونه کټ کوي چې دلا زتا د خپل ویم کنه د چې په خپل باندې کله پاس عمران خان نه لږه غلطي وشو چې عمران خان د یو کار کړی وي لکه مونږ خو ستاسو په ذریعہ کله आवाज مخ کې لاړ او دا خبره دغه وخت ورسېده کې د شپ عمل موږي کله ته ویلې وې چې راشه یو سیټ واخله دا په مخ کې خو د ډیزل وزارت ورکړو چې دا په سینجی وزارت ورکړي چې دا په سینجی مولا شي نو دا عمران خان دا به فرشته وا دا به بالکل بزرګ سړیو دا به بالکل ټیک ټاک و دا راتن کې حکومت کې بدله سینجی دا کمرانی دا بالکل الله دې وکړي که زمونږ عمران خان له خدای پاک دا پیړو بیا وزیر اعظم شو مونږ به دا سره یو مونږ به پاس کوو ان شاء الله مونږ به په خپل وټ پاس کوو دا حکومت په مونږ په خپل وټ ګټو زمونږ د وټ زور به مونږ د تو خایو مونږ نه خرڅي کو زه یو غریب سړی زما سروس سټیشن دی ځان له گاډي لامبوم زما دا ټوله ګوتی خوګ دی دا نه زماله سونو ګور راشه زه په خپل وینو ځان له رزق ګټم مال یو سړی نه راکې نه عمران خان نه کوي نه خدا موجوده زمونږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم اوچت کړی دی زه به سره د مرګه پورې یم مولانا صاحب پیدانوم زه چوتو موته دغه چوت کړی دی یاره زما بچی دی کنه زما زوی دی ما نن یو مدرسې له ورکړی دی ټیک شو دا زوی چې ما ورکړی دی زه په خپل زمانه مونږ او داسې پاتې زویم چې زما د دې زوی نه زه په ځان له یو جنت وګټم زنم چې مدرسو کې دهشتګردي زه ما د دې لپاره خپل ځای ورکړې مدرسې لا چې زه په ځان له جنت وګټم دې مولا چې لال مسجد تباہ کو هغه سو
پدې تاسو هم پیه موږ هم پیو او ټول عوام پی دي موږ باشعوره خلک یو او دا چې کوم غلامان دي د هغوی سپورټر دي نن دې په خپل ګریوان کې وګوري بس د هغوی لپاره دا مرګ دی زه نور څه نشم ویلی بسم الله الرحمن الرحیم اول خو موږ تاسو هم شکریا ادا کوو چې زموږ د دې غریبو عوامو خاص کر د تحریک انصاف د ټایګرانو اواز رسوئ دا هر چا خپل وخت دی د الله لاک لاک شکر د الله احسانات اوس د تحریک انصاف وخت دی د عمران خان وخت دی دا ټول ځوانان دي او دا په حق ولاړ دي د تحریک انصاف نه مخکې د ان پی حکومت هم تیر شوی دی او پسې د ایم ایم ای حکومت هم تیر شوی دی د اسلام په نوم یې وټه اخیستی و که نه دوی خو دې موږ ته وایي یو کار دی د اسلام دپاره دوی ماته یو کار وښیي که دې د اسمبلی نه یو بل پاس کړي په لال مسجد حمله کېده دی په اسمبلی کې ناست و ده د هغې مذمت قدر یې ونه کړ ډمډوله بجوړ باندې چې کله حمله وشوه زبردست دونه ماشومانان پکې مړه شو په اتیا نه زیات لویو ماشومانانو ژړل سراج الله هم د ده نه خو چې استعفا یې ورکړه ده خو هغه استعفا هم ورنه کړه هغه خپل د مسلمانۍ هغه حق یې مدعا نه کړ بل هغه ساين کړه چې دهشتګردي په کې کې راولې سم څه خبره څلورم نمبر ساين د ده دی څلورم نمبر ساين په هغې کې د ده دی چې که په لال مسجد اپریشن کډراون حملې کېږي چې هر څه کېږي خو ما ته د ډیدلو پرمټ پکار دی چې زما کار برابر په اسلام کې وایي که یو کار غلط کېږي نو ته اول کوشش وکړه چې په لاس یې منع کړه که وس نه کېږي په لاس نه شي منع کولی نو په خوله یې منع کوه که په خوله یې نه شي نو په زړه کې ورته بد ووایه او د نر بچیا یو رانیمې نشي بل وای مخه ته والا خلک ته خبري سمون نه ولي هغه ول بل طرف ته بوزي موږ په خوا ورېدل وای یره په پاکستان کې چې کوم حکومت راځي دا د امریکای په خوا راځي موږ دا څنګه خبره ده چې ملک زماره کور زماره او کار به کې بل لري امنګ بل وذوري دلو چې دا خو عقیده دي چل یار د امریکای د علاوه زمونږ په پاکستان کې د حکومت کامیابی دی نشي او که داغي مخالفت چاوک دا حال به لکه عمران خان چې کړي ابسولوټلی نټ ویلې اړې نه دی ورکړي د الله لاک لاک شکر د ډیر د الله شکر چې افغانستان په یو ابسولوټلی نټ باندې د افغانستان طالبانو ته الله تحفظ ورکړ هغه زمونږ مسلمانان وروڼه او بیا د ټولو نه زیات پښتانه دي موږ په فخر کوو د الله لاک لاک شکر دی د ابسولوټلی نټ باندې هغې ته تحفظ میلاو شو او دا خو عمران خان په 2011 کې ورته ویلي چې امریکې واوره زه به تاله لار در کوم د افغانستان نه د وتو دپاره دا کوم حل دی دا وره دا استقبال دی د عمران خان دا د خلکو یو خوشحالي ده په موږ د الله احسان دی شروعات یې دې نه وکړه دا څه حل دی دا د موږ په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې عمران خان شروعات د پېښور نه وکړه د خپل تحریک د راتلونکي وخت لپاره شروعات د پېښور نه وکړه په دې موږ ډېر زیات خوشحاله یو پودونو کې وي خلک پودونو کې د الوزر واده خو به یو وادي دا خو په زرګاو نه په لکو ودونه دا وګوره دا څومره خلک دي په تاریخ کې دومره خلک مانی دي لیدلي لکه دا کم چې نن دلته ولاړ دي لاک لاک شکر هر چا له څوک نه دي ورې دا یو خبره یاد ساتئ او بیا په روژه کې دا یو تاریخ کې خو د نر بچی دی هر هغه کار کوي د نر بچی چې بالکل سوچ ورته عقل وړي دا لکه ته دې ته وګوره روژه کې جلسه کول او دا دومره ډېر خلک راوتل دا خواران غریبانان کم ځای نه راغلي خلک دي او ټول د روژه نیولې ده او دا وګوره اوس په جوش او خروش سره راغلي دي